لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی. لاس کې کانی نیولې دي. ورته وی چې گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان. کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وایا کنه زما د لاس کې څه شی دی هو نو هغه ورته وی چې زویم چې ستا لاس کې څه شی دی او کدا لاس کې د څه دی دا په خپل وای. ابو جهل لعین ورته وای چې زما لاس کې څه دی دا په خپل نشي ویلې ته وای. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه आवाज راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت. لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د رسول الله پلاس د ابو جهل پلاس کې کانی یو دمر یو. ابو جهل هغه کانی پزما کرويشته ویلې پدیم جادو چلو. داسې معجزات داسې معجزات. یو خکاری دی یو اوسای نیولې ده او دا اوسای چې دا د خکاری سره په جګړه ده ځان ته خلاصي خکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راغی خکاری ته وی دا څه چل دی وی دا اوسای مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي. اوسای تپوسو کو چې ولی دمره وکش بکش کې اوسای ورته وی چې د دې غره شاته مې یو دو بچی دي ځان ته دل اخلاصومه چې دمره مې پرېده چې غیله ته ورکم نو بیا راځم درته. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایله اخکاری ته چې دا اوسای داسي وای چې بچوله ته ورکوم نو بیا راځم. ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي؟ پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زب ورته وی چې زب په ضمانت کې کینم در سره کدا اوسای رانه نو تاوان به زه درکم خدا پرېدا. اوسای چې پرې خو حضور علیہ السلام د اوسای په ضمانت کې کېناست چې کېناست اوسای په منډه لاړ او بچو ته وی چې زر ته اوروي د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولې. ا بچو ورته وی چې ستمون ستاته په مونږ حرام دی چې سو پورې ماغه د ضمانت نه اخلاص کړي. مور مخ کې او بچي ورپسې مور چراله خکاری ته حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زه خورالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچی می وای چې مونږ د په ناموس قربان یو مونږ هم د ښکاری شو. داسې معجزات عزیزانو عقل به ورته حیران شو. داسې معجزات دا ټول د کعبه په خوا کې را جمع شو. ټول قوم د مکه دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېد او د سورلسمې سپوږمۍ و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې وایا کنه ته چې پیغمبري او ته وای چې ماته وحی راځي نو دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کا
حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیا به مونږ نه منئ. ولنه دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو. د ټول قوم ورته کته، دا ټول سنادید د قریشو چې دی دا ولاړو دی ورته کته. علماء لیکي چې یوازې په اسمان کې دوه ټوکړې نشوه، بلکې هغه دواړه ټوکړې رااله. یو ټوکړه د حضور علی السلام په یو لستونی کې نه نوته او یو ټوکړه په بل لستونی کې، او په دې گریوان کې یو ځای شو او بیا اسمان ته لاړ. دا منظر چې د ټولو سنادیدو د قریشو ولیدو، وی کته. جواب څو؟ جواب داو چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا جواب.